علیکم ملګرو، په دې هیله چې ټول به راسره روغ جوړ استئ. څنګه کولی شو چې د فیسبوک په پروفایل باندې او د فیسبوک په کور باندې یو عکس ولګوو، یعنې موږ هغه عکس دوه ځای کړو او په فیسبوک پروفایل او کور باندې ولګوو. ټول ناول به تاسو دغه اپلیکشن د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، سمارټ فوټو کټ. د دې لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې هم واچوم، له هغه ځای څخه یې په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو رابشئ ټول ناول دغه اپلیکشن به خلاص کړئ. کله مو چې دغه اپلیکشن خلاص کړل نو تاسو ته به دغه شان یو صفحه راخلاصه شي، په دغه باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ ټول ناول په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، فیسبوک کور اینډ پروفایل میک، په دغه باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دغه سلیکټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو له ګلري څخه خپل یو انځور راواخلئ. زه دغه انځور اخلم. بیا به یې داسې لږ شانتې غټ کړئ، داسې به یې برابر کړئ چې په ښه شکل سره راشي. نو بیا به کله مو چې دغه انځور برابر کړل، بیا به راشئ په دغه سیف باندې به کلیک وکړئ. نو دغه عکس به تاسو په ګالري کې سیف شي. بیا به راشئ دغه شین فیسبوک به راخلاص کړئ. داسې مو کله راخلاص کړل نو په دغه تھری لاینز باندې به کلیک وکړئ. داسې مو کله راخلاص کړل نو بیا به راشئ په دغه پروفایل باندې به کلیک وکړئ، په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. بیا به سلیکټ پروفایل پکچر باندې کلیک وکړئ. بیا به دغه عکس ورته انتخاب کړئ، سیف یې کړئ. دغه عکس چې کله اپلوډ شول بیا به راشئ په دغه ایډ کور فوټو باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای کې به دغه عکس راواخلئ، سیف بیا کړئ. کله مو چې دا سیف کړل نو بیا به ریفریش کړئ. اوس دغه ځای کې تاسو کتلی شئ عکس ولګېده. زموږ د پروفایل او کور عکس دواړه یو رقم شو، تاسو دې ځای کې کتلی شئ. اول د پروفایل او د کور عکس په فیسبوک آی ډي باندې یو شان لګول. تر بلې ویډیو نه الله پامان.